د افغانستان اسلامي جمهوریت اول مرستیال امرالله صالح باندې توندې او خطرناکې نیوکې وشوې. ملګرو تیر ځل هم اشرف غني له ورته مشکل سره مخ شوی و. د افغانستان استقلال ورځ باندې جمهوریت ریاست بینر چاپ کړی وی. د غازی امان الله خان خو د په بینرو کې خپل عکسونه هم لګولي وو. هغه و چې د خلکو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. قانون پوهان ویلي چې ولسمشر دا هیڅ حق نه لري چې په دغه بینرو کې خپل عکس ولګوي او د بیت المال په پیسو ځان ته مارکیټینګ وکړي. ملګرو دا ځل په امرالله صالح او اشرف غني باندې ولې بیا نیوکې وشوې؟ ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د سیاسي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې ځینو غړو په رسمي غونډو کې د امرالله صالح په ګډون سخت نیوکې کړې دي او دا یې له قانونه سرغړونه او جرم بللی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس او په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال له تیرو څو میاشتو راهیسې د اشرف غني ترڅنګ په رسمي دولتي غونډو کې ګډون کوي او اوس تازه د جرمني په میونخ ښار کې نړیوالو امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره هم له اشرف غني سره تللی دی. د ولسي جرګې غړي عارف رحماني ویلي په هیڅ قانون کې دا نشته چې د یو ټاکنیز ټیم غړی دی په رسمي غونډو کې ګډون وکړي او دا یوازې په دې معنا کیدای شي چې اشرف غني او امرالله صالح خپلو ټاکنیزو سیالانو خپل زور وروښي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا داسې وایي. د کابل پوهنتون استاد او چارو کارپوه نصرالله ستانکزی هم ورته څرګندونې کړې دي او وایي چې د امرالله صالح رسمي حیثیت نه دی معلوم او نه هم دا معلومه ده چې د نورو هیوادونو چارواکي به په رسمي ناستو کې نوموړي سره په کوم حیثیت خبرې کوي. د ښاغلي ستانکزي په وینا معلومه خبره ده چې د امرالله صالح ناسته او سفر بې ګټې او له قانونه مخالفت دی. ودیر صافی د کابل بل پوهنتون استاد بیا داسې وایي. د کابل پوهنتون بل استاد او د چارو کارپوه ودیر صافی هم ویلي دي ولسمشر کولی شي په خپلو رسمي سفرونو هر څوک له ځان سره ملګری کړي، خو دلته یو باریکي شته چې د ټاکنو په روان جنجالي وضعیت کې د یو ټاکنیز ټیم مرستیال په رسمي غونډو کې ګډون هیڅ قانوني جواز نه لري او ولسمشر باید په دې اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.